چې کله په یو ملک کې مسلسل جنگ وي او اور پکې وریږي نو هلته خلک یا خاموشه پاتې شي یا چغې وهي. خو په افغانستان کې یو اواز راوچت شوی و چې هغه نه چغې والي نه خاموشه پاتې شو، بس شاعري وکړه، او داسې شاعري چې د تورې نه هم تېره وه. نن به خبره کوو د مطیع الله تراب، چا چې لکاو زړونه د خپلې شاعرۍ باندې څیرلي ول او ټولې دنیا ته دغه ویلي ول چې افغان قوم صرف جنگ نه غواړي بلکې د امن وږی دی، امن غواړي. کله چې طالبان او حکومتي فورس په درمیان کې جنگ او ښه په تیزۍ سره شروع، هر کلي هر کوڅه کې شور او ماتم، نو دغه ټیم کې مطیع الله تراب یو شعر وایي نو خلک په ژړا شول. د جنگ نه زیات خلک د خپل کورونو د چت ورانېدلو نه یریدل. بل چې کله کابل کې یو تر بله دماکې شروع شوې، هره ورځ مړي اوچتېدل، هره شپه د اوښکو ډکه وه، نو تراب په جنازه کې یو شعر وویل او ټوله مجمع کې خاموشي جوړه شوه. جنازه خو ټولو خلکو لیدلې وه، خو دننه د زړه مړ کېدو صبر بیان کولی نه شو سوا د تراب نه. یو شعر چې مطیع الله تراب وویل او په دغه شعر باندې دنیا ته وښودل چې هغه نه ساینسدانو نه مفاد پرستو او صرف د زخمونو شیشه وه، هغه چې خلکو ته یې ښودل چې رښتینی درد څه دی. مطیع الله تراب د یتیمخانې په دورې باندې دغه شعرونه ویلي ول چې کله څه ماشومانو ترې پوښتنه وکړه چې مونږ به خم کله ازادې لوبې وکړو، بهر به وګرځو، نو دغه خو اصلي جنګ و چې د خوبونو جنګ و چې ټولو خلکو بایللی و. دغه د مطیع الله تراب اصل پهچان و، هغه د شهرت وږی نه و، هغه شهرت دپاره لیکل نه کول نه د پړقو دپاره، بس هغه دغه غوښتل چې چا زړه لږ شانتې هم وخوځېږي، د چا په زړه کې هم لږ شان انسانیت راوچت شي. مطیع الله تراب کله هم ټوپک اوچت نه کړو، نه بدله واخیسته او نه نفرت وکړو. د مطیع الله تراب اشعار صرف د یو مقصد دپاره ول، هغه و امن. هغه غوښتل چې دغه ټوله دنیا ته وښایي چې افغان قوم صرف جنګ په آینه کې مه ګورئ بلکې دغه قوم درد، خواب او دواګانو هم وپېژنئ. کله چې د یو شاعر الفاظ زړه ته کوشي هغه الفاظ نه وي، هغه دوا جوړه شي. د مطیع الله تراب دغه کلام نن هم په لکونو زړه کې په تورې د دوا ژوندی وي. د مطیع الله تراب دغه کلامونه، دغه نظمونه، دغه شعرونه به د لکاو په زړونو کې همیشه د دوا په طور ژوندي وي. مطیع الله تراب خو زموږ نه لاړې، الله دې وبخي، الله دې کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. مطیع الله تراب یو ساده غوندې انسان و، یو ملنګ ټایپ انسان و چې خپل ژوند یې په غریبۍ، درد، ارمانونو، خوبونو همدغه افغانستان لپاره تېر کړی و. خپل روح یې الله ته وسپارو او دغه دنیا نه لاړې.